سلامونه یو بیا هم لایف چټ څخه راغلاست دا چې د زموږ د تیرې ورځې افتنې انالیسیس دغه دی انالیسیس ته چې موږ ویلو چې د ځینې مارکیټ کېدلی شي راوغورځېږي او دلته لاندې لیکویډیټیان ډېرې لري نو زو د همدغه په اساس باندې موږ ټریډ الو او ګورو چې څه کوي اوس چې د مارکیټ چې د همغسې ته چې موږ ښودلی او راغلی دی نو د لیکویډیټي سویپ کړې ده اوس ریجکشن بلاک کې دی نو که اوس موږ یو ساعته ته لاړ شو چې ته کې څه دي نو یو شی به اوس موږ چک کوو نو یو ساعته کې چې دی موږ دلته اوس دغه اف جي لرو چې هغه دا دی دا اورډر بلاک ونیسه زه دا اورډر بلاک موږ لرو چې اصلا زما خوښ نه شو نو بلش اورډر بلاک د دې سره سره مارکیټ 10 دقیقې کې څه لري 10 دقیقې کې هم دلته اورډر بلاک لري د دې سره سره 15 دقیقې کې چې د مارکیټ همدغلته اورډر بلاک لري یعنې چې وګوره دا ځای ډېر قوي دی 15 دقیقې کې 15 دقیقې کې چې د مارکیټ دا ځای قوي دی نو زموږ د ټریډ دغه فکر څنګه دی نو موږ چې دی اوس دا میان کوم څه شو ښه مارکیټ ته موږ بیارش یو نو زما په نظر د دې تصویب سره مارکیټ راغورځېدلی شي یو ځل ښه د دې تصویب سره کېدای شي مارکیټ راوغورځېږي نو موږ به بیارش ټریډ ورسې ګرځو ښه اخر زموږ دې څه رقم شو لکه مثلا ټریډ به څه رقم الو نو که دا ځای سویپ کو دا ځای ګوره ښه دا ځای سویپ شو راغی دلته یې بریک آوټ ورکړو دلته یې بریک آوټ ورکړو نو زه به چې کومه سیل ټریډ والم که نه اوس دا ځای سویپ نه کو سیده په سیده راغی لاندې نو هغه وخت به چې دی زه د دې بریک آوټ سره ټریډ الم دا چې فول ریسک هم راځي نو خو بیا خیر نو ریسک نو فراري نو دغسې زما ټریډ دید شو زه به دغسې ټریډ الم لکه څنګه چې ویلي وو د دې ځینه ریورسل کولی شي مارکیټ چې دی ریورس شو د ځینه نو دلته هم چې زما سټراټجي ټریډ جوړېږي خو نه علم دلیل یې چیرې چې که تاسو کولډ ټریډ کوئ نو ډېر بې رقم ته موومنټ یې ورکوي نو داسې کې که دغه ورکړي بریک آوټ ورکړي نو بریک آوټ به واقعي یعنې بې چانس زیات دی چې مارکیټ راوغورځېږي نو دې دپاره دې بریک آوټ ته به تمه یم درته مې ویل که نه چې دلته سټراټجي ټریډ جوړېږي خو زه یې نه علم ولې چې د کېدای شي دا فیک آوټ پوه شولې نو سټراټجي سره سره دی باید خپل ذهن او خپل تجربې نه استفاده وکړي چې څه یو کې څه یو نه نو که دی داسې وکړي اوس ګوره دا مې نه دی خیال چې مې خیال چې اوس نه ټریډ ایستی نو که داسې وکړي مارکیټ سویپر کې بیا راشي نو بیا چې د دې بریک آوټ سره زه ټریډ ایستلی شم او اجازه لرم او سټراټجي مې راته وایي چې ایستلی شي که سویپ وکړي بیا راشي نه دا چې اوس داسې نه ریټریس دا خو غوبل وشو د چا خبر نو دا موو اصلا ما اکسپیکټ کوو نه چې موو به ورکوي نو نه پوهېږم کوم خوا لکه چې بیا ټویټ وشو دا وګوره ټنډل ته وګوره فر نو زما په نظر کې دلته بریک ورکړي زه به ټریډ الم سټاپ لاس به مې ښه غټي د همدغه لپاره چې ریټریس به کوي ښه زما په نظر بریک یې ورنه کړو په خدای جد دا وګوره ښه وروره دا وګوره ښه دا وګوره خو وارخطایي به نه کوو اصلا دی بیخي صحیح موو ورکوي نه نو داسې کې به وړوکی بریک ورکړی به بیا داسې موو ورکړی که نه څه بیړه خو دې نه ړنګېده خو ما ته هم جوړېدو چې دلته ټریډ والم اوس به ټیپي شوی یم خو بیا هم غلط ځي کې نو صحیح سیټ اپ ته زه به تمه کېږم رش نه دی پکار ځکه چې مارکیټ همدغه غواړي چې موږ مجبوره کړي ټریډ والو نو تمه کېږو څه کېږي په یو رقم بل ټریډ الم نو که دی داسې وکړي داسې بره خواته ټریډ الم که نه
دی همداسې لاړو د لاندې خوا ته دغسې کې زه به سیل ټریډ ګوره چې څه کوي. مارکیټ چې دی اوس بریک آوټ ته نږدې دی، زما په نظر دی راولېږي، لاندې راځي، خو بیا هم لاندې خوا ته هم ټریډ نه جوړېږي. نو دغه 5 4 3 2 یو دی زمونږه باید ټریډ شو، صحیح ده. او ګوره زه هر څه جوړ کړم. چې دا کس ولې دونه وړوکی ارار یا وړوکی څه ورته وایي ټي پي استعمالوي او غټ سټاپ لاس که نه، لکه وګوره دا یو په یو نیم ټریډ و، ما ټي پي ولګېدله. نو دلیل یې دا دی چې زه خپله یو دانه ټیسټ کوم چې آیا غټ ارار ښه ریزلټ ورکوي او وړوکی ارار لکه ریسک ریوارډ. نو ویډیو حتما لایک کړئ، چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه، الله پامان.